شیخ عبدالحمید رحمه الله څوک دا هغه شخصیت و چې عرب او عجم د شاګردانو او دا د پښتنو لپاره د فخر خبره ده چې الحمدلله د شیخ عبدالحمید رحمه الله په زرهاو شاګردان په عربو کې وو. الله سبحانه وتعالی قرآن کریم په عربو کې را لېږلی، احادیث د هغوی په ژبه کې نازل شوي، خو لیکن یو عجمي کس الله رب العزت هغه ته دومره مهارت ورکړي چې عرب علما هغه ته رالږي وایي موږ ته احادیث بیانوه. الحمدلله موږ په داسې شیخ باندې فخر کوو چې الله رب العزت په پښتنو کې داسې شیخ پیدا کړی چې عرب هغه ته محتاج دی وایي موږ ته احادیث ووایم. په شیخ عبدالحمید رحمه الله کې الله رب العزت ناشنا خصوصیات او صفتونه ایښي چې بعضې به زه هغه بیان کم تاسو ته. د شهید شیخ رحمه الله یو خصوصیت دا و چې انتهایی عاجزه انسان و. د ماشوم سره به د ماشوم خوی کول، د عالم سره به عالم و، طالب العلم سره به طالب العلم و. کله به چې درس کې مونږ د علم الحدیث کې ورته ویل چې شیخ صاحب دغه مسلې په باره کې مونږ له معلومات را، نو شیخ صاحب به په دې باندې انتهایی خفه کېدل چې تاسو ماته شیخ صاحب مه وایئ بلکې ماته وایئ عبدالحمید، زم ستاسو په رنګ یو طالب العلم هم یم. او کله به چې مونږ هغه له څه بستره کېښودله یا بالښت به مو ورته کېښودلو، شیخ صاحب به په هغې باندې هم خفه کېدلو. او موږ ته به اکثر د نبي صلی الله علیه وسلم دا تاریخ مخې ته کېښودلو چې صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم به ټول په یو مجلس کې ناست وو. نبي صلی الله علیه وسلم ته چا داسې بالښت یا بستره نه ده اچولې، تر دې چې بار نه به کس رالو یو بانډچي به رالو، هغه به تپوس وکړلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو کې څوک دی. نو ویل موږ هم په همغه نقش قدم باندې روان یو، دا تکلفات مه کوئ چې ما ته بالښت ایږدئ او خپل همدا شانتې کښېنئ، نه زه به هم چې تاسو په څه باندې کښېنئ په هغې باندې به زه هم کښېنم. او یو داسې عاجزه انسان و چې بالکل ساده به ګرځېدلو. یو ورځ د درس علم الحدیث نه بعد د سلفو تاریخ یې مونږ ته بیانولو او دی ویل چې سلف څومره چې مخکې تېر شوي او د علم الحدیث سره تعلق و هغه ټول فقرا وو. او بیا مونږ ته د امام احمد او امام بخاري رحمهم الله جمیعا د دې ټولو واقعات د غریبۍ بیان کوم او ویل د دې باوجود هم هغوی د علم الحدیث سره تعلق نه دی پرېښی. او شیخ صاحب ویل مونږ هم د هغوی سره تعلق ساتو او د هغوی په نقش قدم باندې روان یو. او شیخ صاحب هم یو ملنګ او فقیر انسان و. نو چې کله بیا درس ختم شو شیخ صاحب ویل چې پیسې راجمع کړئ چې روټۍ پرې راوړو. او یو کس یې ولیږلو چې لاړ شه زمونږ کور کې صرف خوروا پرته ده هغه راوړه. لږه غوندې خوروا وه، په هغې کې ښه ډېرې اوبه واچولې، هغې وخوټ کول او هغې کېښودل. طلبا په هغې باندې راجمع شو او شیخ رحمه الله همغه وخوړل او هغې ته کېناستل. د شیخ رحمه الله ټوله زندګي یا د علم په طلب کې تېره شوې ده او یې نورو ته ښودلی دی. د دې وجې نه عربو او عجمو علماو منلی دی، تر دې پورې چې عربو علماو به د ده نه اجازه فی الحدیث غوښتله چې یعنې مونږ خپل شاګردان په احادیثو کې جوړ کړه. او په دې دور کې دا شانتې په پښتنو کې دا شانتې عالم نشته دی، ځکه چې شیخ صاحب د علم په طلب کې پاکستان کې ګرځېدلی دی، دارنګه مکې ته تللی دی، مدینې ته تللی دی، کویت ته تللی دی، یمن ته تللی دی او دارنګه نورو ملکونو ته علمي سفرې کړي دي. همدغه شانتې د شیخ رحمه الله نه شاګردانو چې علم طلب کړی دی او علمونه یې ترې کړي دي هغه د دنیا په ګوټ ګوټ کې لکه کویت شولو، یمن شولو، شام شولو، عراق شولو، تر دې پورې چې یورپ ممالک څومره دي په دې کې هم د شیخ صاحب شاګردان شته. په زرهاو شاګردان د دنیا په ګوټ ګوټ کې د شیخ رحمه الله شته. او د دې باوجود هم شیخ رحمه الله انتهایی دومره عاجز و چې کله به م وله چا دعوت وکړلو شیخ صاحب به د هغه دعوت قبلولو. داسې به یې نه ویل چې یاره دا فقیر دی او دا غریب دی. او الله رب العزت د دغې خصوصیاتو په وجه باندې د مرګ نه وروستو الله رب العزت د هغه کرامت دا راښکاره کړلو چې ماښام شهید کړی شوی دی او تقریبا 2:30-3 بجې د هغه جنازه وکړلی شو، هغه ښخ کړلی شو، لیکن د هغه وینه نه بندېدله، همغه شانتې روانه وه. دا د هغه یو کرامت دی او دغه کرامت رب العالمین د احد شهداو ته هم ورکړی و چې قبرونو کې ایښودلی شوي وو. د معاویه رضی الله عنه په دور کې د هغې قبرونه روز پړلی شو، همغه شانتې وینه ترېنه جاري وه. هغه ظالم چې شیخ رحمه الله شهید کړی دی هغه ظالم ته ویم چې الله ته به څه جواب ورکړې قیامت کې چې د شیخ رحمه الله نه همدغه شانتې وینه روانه او شیخ درنه تپوس وکړي بأي ذنب قتلتني، په کومه ګناه دې ووجلم ای ظالمه. دنیا کې خو ما خلکو ته قرآن ښودلو، احادیث مې خلکو ته ښودل،